سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د غور ولایت مرغاب ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. اشرف غني وایي له خپلې څوکۍ او جمهوریت څخه د سر په بیه دفاع کوي. یو شمېر حکومتي سرچینو خبر ورکړی چې تمه د نن د پاتې طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل شي. سرپل کې د دوه قومندانانو په شمول 11 تنه عسکر او پولیس طالبانو سره یوځای شوي. مسیر ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي په ارګ کې واکمن چارواکي نه غواړي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. امریکا کې په 18 کسانو د ډزو په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي. ایران وایي په افغانستان کې د اوسني وضعیت ستر لامل د امریکا جګړهماري او مداخله ده. دوبۍ او اسرائیل یو بل ته د دوه اړخیزو اړیکو د تړون مبارکي ویلې. امریکایي څېړونکی جاني والش وایي بین الافغاني مذاکرات به اوږده موده ونیسي. د ټرمپ مخکښ منتقد جان بولټن وایي ایران ته د ټرمپ د معاشي ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي. د خبرونو پای.